السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش یم حیرآباد کې موجود یم او خبر شوم چې احسان ارمان هغه کومه چې ګډه وډه شاعري کوي او د شاعرۍ نوم یې شرمولی دی دغه رشکې ده ولاړه ده په دې بیټک کې د چا راته ووایي نو په هغه باندې اچانک چاپه ده راځئ چې وضو به لکه نه اسې بند کا کیمره باندېده نشته باندېده نشته ما ته خبرې جواب را کیمره باندول نشته دا تاسو ځان شرمولي یاره ګډه وډه شاعري کې باندېده نشته نه به باندې نه کیمرې سره به نه چېړې کیمرې سره ستاسو زه سوشل میډیا ورکر یم بچې زه دغه نه یم ولې انټرویو به نه ورکې ته چا مشهور کړی هم دې میکونو والا مشهور کړی که نه اسمان نه مشهور راغلی زمونږ چې څه ټایم غواړي مونږ به راځو او تاسو سره مې انټرویو کوو ګډ وډ شعرونه وې دا ولې ته ولې پښتو ادب بدنامې ګډ وډ شعرونه زور تاسو سره کوي ولې تاسو ولې زور سره کوي ته خپل شعر وایې زور تاسو ولې کوي پدې کې تاسو کار یو تاسو ولې لګیا اوسئ تاسو ولې تاسو بچا په باندې کاروبار کوو لګي حساب کتاب کوو کاروبار ته پکټ کې دلته څه کاروبار تاسو راځئ رور مې داسې کار دی چې ځان به نه شرمې ها دا شاعري ماهري به دې پرېږدي او تبلیغ ته به ځان تیار کړي 3 ورځې پوه شوې زه تبلیغ بیا هغې سره وروسته ګورو تبلیغ ته به ولاړ شم تاسو څنګه تاسو بله چاپه واله زما بیټک ده ما نه بغیر اجازه سره دی بل کړه کیمره مړه بلکې شر بول مړه سړیا په آرام شه صحیح خپل سوالونه کوم خپل جوابونه کوم زه ما سره ټایم نشته روان یم زه اوس اسلام آباد ته روان یم اوزه چې روانې نو ځکه نه بیا واپس راځو شعر لګي څه پوهیږم ته مشهور کړی چا مشهور کړی هم دې میکونو مشهور کړی نن راغلی او په میک پسې لګیایي زه دې میکونو والا مشهور کړی یم هغې مهرباني بس چا چې مشهور کړی یم هغې مهرباني باقي زه خپله تاټ یم ځان له صوبه یم ښه ته صوبه یې صوبه یم اوس دا خبرې شوې صحیح شعرونه راته ووایه بس اکو بکو به نه وایې ګډ وډ به نه وایې اوس به بیا شعر وایې تاسو راشئ شعرونه وایه تاسو خو بل څه کار نشته په ځان یې بالکل به دې وني وایي شعر وایه یو داسې پکې حال چې نن خو دا 2 لک روپۍ واله ټول داسې راځئ مسافرو ته مو وایي چې پیسې راوځي تاسو داسې نه کوئ سوالونه مه کوو مسافرونه ښه اوس زمونږ د چینل په نسبت ته اوس د مسافرونه سوالونه کې ملګرو د باندې مونږ چاپه داسې وواله مونږ وی چې دا به ښه سړی وي یو ډېر ښه انسان دی خلک وایي نو راشه نو هغه چې دی کله وي میک اخوا که کله وي روپیوال میک کله وي کیمره بند کا زه اوس سره ملاوېدم داسې په سړیتوب باندې دیکې راکړه پوه شوې دا زه چې خاندم نو د ده دی دغه پورې خاندم چې دا وګوره دا هم دې میک مشهور کړی دی هم دې سوشل میډیا باندې مونږ مشهور کو والله چې خندا راځي په دې دغه کې تاسو کته دې ویډیو کې او نن دې په مونږ باندې غوسه راځي ګوره داسې څوک نه کوي ستا ځای ته چې څوک راشي نو ته به داسې کوې نو ما دې څوک راشي خلک ما ټلیفون کې لګ رابطه وکړي چې تاسو ما حساب کتاب ګټول کاته باندې ګډه وړه کا والله چې خندا راځي تا پورې چې تا ته لا خلک راځي او تا نه توبه تا نه ریکارډینګونه کوي مړه مونږ مشهور کړو نن دا خبره کې ګوره ته وزیر اعظم چې تا نه به خلک ټایم ولي او تا ته به راځي ما نه به ټایم اخلي ما به پهله به هغې نه پته سرجي ته درغلم سرجي ما زما مشهور شاعر یم هغه پوره دنیا ما پېژني پوره عالم ما پېژني دا زه کمزور سړی ښکارم چې تاسو راغلي یئ ما پسې راغلي ما نه انټرویو نه کوئ ما نه پرې دستخط کوئ بیا هغې ته پسې انټرویو نه کوئ پوره دنیا ته پته چې ګډې وړې وې زه چې څنګه شعر وایم هغه پرایم منسټر عمران خان هم نشي ویلی زه شعرونه وایم وایي ګډې وړې وایي عمران خان دونه اوزګار نه چې دا ګډ وډ شعرونه وایي زه ته اوزګار ښکارم بند کړه کیمره بند کړه بس کړه کیمرې سره به نه چېړې هغې سره ستاسو کار نشته هر ما سره کار دی دا دی زه سوشل ورکر یم څنګه کوې زما د کارو کم سوشل ورکر یم نه سره خو څنګه تاسو په ما ناڅاپي چاپي ونه خو نه ناڅاپي چاپي به وایي چاپه کوو که مونږ صحیح راځو هغه زمونږ مرضي ده دا ټول خلک چاپي وایي که مونږ ووایله نو ولې قیامت رالو خلک ما نه ټایم اخلي شاعر صرف تاسو صحیح راځم او ټایم اخلي بیا هم سړی ښیي
داسې کار دی رور مې چې دلته په ارام کښېنم باقي نه هرې پرېږده پېښ شوې او دا غصې موسې په نور چا وکړه والله خندا راځي تا پورې دا ته څه ځان دې شرمولی دی مړه سمه شاعري کوه پښتو ادب دې وشرمولی د پښتنو شاعرانو نومونه دې وشرمول داسې داسې شاعران دي چې 53 او 450 کتابونه چاپ شوي دي او تیاره دا کاتې کې زما چې څنګه شاعري ده هغه شاعري به پوره په پاکستان کې چاپلان نشي کولی زه یې کومه داسې شاعري ده ما کتابونه هم لیکلي هر څه ما لیکلي دي خو دا خلکو ته میډي وایي چې کتابونه یې لیکلي کتاب نوم راته ووایه زما د کتاب دی سوځېدلی جانان دا یې نوم دی کوم دی کتاب راته وښایه کتاب مالا کور کې پروت دی دلته کوټه کې پروت دی سوځېدلی جانان مې تاسو نه حافظ چاپه وویل ما هغه هم راوړو هر څه مې راوړل داسې کار دی اول په ردیف او کاپیه ځان پې که بیا شاعري کوه ښه ردیف او کاپیه پېژنې زه هر څه پېژنم ما نه انټرویو نه اخله بس کله به کیمره مې بند کړئ او ما دماغ شاید کېږي تا شاعري پې لخوا لږ ټایم اخلي سړي نه چېرې شاعر صاحب درځو مونږه دا څه دغه مو جوړ کړی مړه شرمون مو راغځي سړیا 2 روپو بیکونه مو راغځي ما پسې دا خلاص وای تاسو ما سره بیخي ټایم شته زه کله اسلام آباد کې وم دا نن اوسېدلی اسلام آباد نه ما کمرې کپړې څخه فسخه دي عمران خان ته ورغلی هغه هغه ګرفتار کړی هغه پسې ورغلي ورته عمران خان پسې ته ورغلی وي توبه استغفار دا کم وخته پاتې شو کم وخت باندې څنګه په سٹار یم په دنیا ما پیژني یاله په لار فوجانو سلامونه کول اس اس پی سلامونه کول اس اس پی سلامونه کول مړه دا کوڅه کې یو دکان نه متاسو کوم احسان ارمان وي کوم ودلته کې خو درې احسان ارمان دي وي ته چا پیژندې نه مړه ما پوره دنیا پیژني ما پرایم منسټر عمران خان پیژني هغه ما په ویډیو کال کې ما سره ملاقات وکړه ګور ارور مې اوس معذرت غواړه د سوشل میډیا چې کم ورکر دی هغه ته بې عزتي کړې ده د موږ د تراولو سونه په دغه پښتون یې وګڼي ستا ځای ته چې څوک راشي ته به دا نخرې کوې یې لکه نو زه داسې نخرې نه کوم تاسو لږ په ادب چلېږي تاسو راشئ او کنه الټه پلټه خبرې کوئ ډایرکټ چاپه ووایئ خلک له ټلیفون کې کال وکړي سره رابطه وکړي سړی پوه شي ما سره ښه په طریقه باندې خبرې کولې یا چاپه خو مونږ هسې اچانک رادننه شو مونږ ورګه چې دی به څه کوي چې دی به غوسه کېږي دغه کېږي به سړي زه در غاړه وتم او تا دیکې ووالې داسې څوک نه کوي غټ بټ شاعر یم غټ بټ سټار یم ما صفا هر څه مالدار سړی یم کمزور سړی خو نه یم دا کار دی هنه رور مې چې ته دا غرور کې او دا خبرې کې کوم خو دا کار تاسو غلط وو تاسو ډایرکټ چاپه مو والا ما لګي حساب کتاب کوله یاما له کوډونو تا داسې لکونو حسابونه مو کول تاسو ټول ګډ وړل ټول 550 روپۍ دي او 550 روپۍ ده تاسو 550 روپۍ ښکاري دا ډالر دي کیمرامین صاحب بې عزتي دې کړې ده معذرت به کې بس علي به دا پروګرام ختمو معذرت به الو کومه چې ترڅو تاسو بیا دا واده پاسو کې بیا به تاسو چاپه نه وو یو ویډیو والا به نه دي چاپه به एकदम نه وي په ما باندې هماله بڑای ته دي رور منن سبا دا رواج دی خلک په پېټرول پمپ چاپی وي دا کم ځایونو باندې چاپی وي ټول خلک نه خدي ته نه ګوري سوشل میډیا مونږ هم چاپی وو زه پېټرول پمپ ونه کې تاسو ما پسې راغلی کړه زه غټ پر شاعر یم رور منن سبا خلک په ټیک ټاکرو چاپی وي څومره چاپی خلکو والي دا ته ګوري نه سوشل میډیا بس سې دا خمو کړی جو ساله به زما غیرت غواړم او کوم مو بیا د بیګړي دغه بخنه واړو او زه ډېر غټ پر شاعر یم او پروګرام اخر کې غونډو ملګرو دا موږ خپل کې پروګرام وکړو غټ پر شاعر خدا غاړي وړي وفري دي ها نه غاړي وړي خو نه ما زه غټ پر شاعر یم ملګرو دا چې مزاقي تور پروګرام و دا موږ وکړو چې 15 منټ لپاره او ها ملګرو احسان ارمان ملوون ته غوسه کو غپ شپو خپنه شي ها مونږه چاپی مو وای ها هغه سوشل ورکرانو د پاره دا لوګون تی ویډیو مونږه مچانک چاپو واله ټول لګیا دي چاپی وي پیزان جانی دی خو غول غوشان ویډیوګانې جوړي مهرباني وکړه دا چاپی ماپی مو واخې د چاپو اتارټي مونږ سره نشته تاسو یوسف جان چې ته چاپی وي نو دانن مونږه چاپی هغه دغه وکړو چې یاره چاپه چې واخې چې عزت به د ملاوي کسب به د ملاوي نو چاپی وال خشي نه دي مونږه خاصه هغه تجربه کوله او د چاپو انجام صحیح نه ځکه چې نه خو ته ایسي نه ډیسي چې ته چاپی وي ډیر کسان لګیا دي په سوشل میډیا باندې چې ځان له دغه جوړ کړي دی چاپی وي دا چاپی وال ښه کار نه دی دې کې یو پیغام دی ویډیو کې ویډیو اوریجنل و دا ځکه پکې ما هم خاندل په د باندې دینو خبر د باندې مونږ چاپو واله خو دا مونږ ستاسو د پاره دا یو عبرت د پاره یو پیغام درکو دې سره مونږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان